د هلمند ملګري ناحقه د دوی په جرم چې د دوی په سر کې پکول دي یوازې د دوی جرم همدغه و. د حمید خراساني غږیز کلیپ وایي پنجشیر کې د کسان د پکول په سر کولو په جرم د هلمندي طالبانو لخوا نیول شوي. دا چې طالب مشرانو ته یې په دې اړه څه ویلي نور یې له خپلې خولې واوري او چینل هم سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خپل سلامونه او احترامات د ګرانو مشرانو ته ډالۍ کوم، بخصوص د خلیفه صاحب مبارک ته او مولوی صاحب یعقوب ته. خبره دا دی ګرانو معززو مشرانو چې نن ورځ دریمه اختر زما درې ملګري مجاهدین چې هغوی مخلصه مجاهدین دي او زما په ځای برابر مجاهدین دي، پخوانی زمونږ یاران دي. دا د هلمند ملګري ناحقه د دوی په جرم چې د دوی په سر کې پکول دي یوازې د دوی جرم همدغه و. دوی تنکیلي دي، نیولي دي او ناحقه وایي چې دوی موټر تیز چلولی دي او داسې ناحقه بې اساسه خبرې کوي. ګرانو معززو مشرانو، تاسو پوهېږئ چې خراساني یوازې مخلصه مجاهد په دغه صف کې دي. تر اوسه پورې نه امتیاز غواړېدلی دي، نه چوکۍ او نه منصب او نه غواړم، والله بلا چې نه چوکۍ غواړم نه منصب غواړم، هیڅ شی نه غواړم، یوازې د الله په رضا کې زه یم. زه کومه تسلیمي سړی نه یم، زه مجاهد یم، مخکې د فتوحات نه زه بیعت کړی یم. هغه ګرانو ورونو چې ماته اړیکه درلودل د پخوانه هغوی پوهېږي چې پر هغه وخت زه دا پیغور نه ورکوم. مخکې د فتوحات نه یوازې مونږ او دغه زمونږ درې ملګري وو، زمونږ دغه درې یاران وو چې په یو باندې د فیاض په نوم شوي، هغه باندې اوه مرمۍ لګېدلې دي د هغه منافقینو د پخوانی امنیت د اماراتي په تور. تاسو پوښتنه وکړئ د استخباراتو نه د نورو ملګرو د کلیو خلکو نه تاسو پوښتنه وکړئ. نو ولې داسې بې انصافي ماته کېږي؟ نو ولې داسې بې انصافي زمونږ په یاران باندې کېږي؟ زمونږ یاران جرم څه شي دي؟ نو ګرانو مشرانو تاسو پوښتنه وکړئ، تاسو یو هیئت جوړ وکړئ، تاسو پوښتنه وکړئ که زمونږ یاران غل وو، قاتل وو، اختطاف شوي وو، که بې نظم وو، که هر شی وو، مونږ اصول به منو. تر اوسه پورې مونږ اصول مونږ مراعات کړي الحمدلله، ځکه چې مونږ مخلصانه بیعت کړي. دا چا مونږ ته امتیاز درکړي دي، چا منصب درکړي دي، چا پر مونږ باندې احسان کړی دی چې داسې ناروا کارونه زمونږ په یاران باندې کېږي؟ د خدای په خاطر داسې ناروا او ظلم او بې انصافي ولې پر مونږ باندې کېږي؟ ولې زمونږ حق، مونږ خپل حق غواړو. دا زمونږ حق څه شی دی چې پر مونږ باندې سپکه خبرې ونه شي؟ په سپکه سترګو به څوک به ونه ګوري. مونږ خو کومه منافق نه یو، مونږ خو کومه تسلیمي سړی، مونږ مجاهد یو، زمونږ یاران مخلصه مجاهدین دي. ولې داسې ناروا کېږي پر ما؟ ولې داسې جفا کېږي؟ دا زمونږ د ملګرو د یارانو جرم څه شی دی چې د دریمه په اختر کې مونږ یوازې څو دوستان لرو، ملګري لرو چې مجاهدین دي، نور ټولو د زمونږ قوم پر مونږ باندې دښمني کوي چې تاسو په امارت کې یاست. بیا زمونږ یاران هم زمونږ مجاهدین هم داسې نازواني کوي مونږ ته. ولې د خدای په خاطر؟ ولې زما زړه درد کوي؟ ولې زمونږ جرم څه دی؟ که مونږ خایل مونږ باندې اعتبار نه لري، خو خلیفه صاحب مبارک هدایت ورکړي زه راولم، خپل ټول شیان دې راولم، شخصي او بیت المال چې ما سره وي راولم. والله بالله العظیم چې زه مقاومتیان سره نه ځم. مقاومتیان مرتد سل خلکو دي، مفسد دبوراباز بېدینه خلکو دي چې د امرالله صالح پلویان دي. زه او د امرالله صالح، ما او د امرالله صالح پخوانی دښمني دي، پخوانی. زه داسې نازواني نه کوم، زه داسې نمک حرامي نه کوم چې زه مخلصه زه یم. تر اوسه پورې الحمدلله د څو ورځې چې ما ته دنده ورکړې شوې ده په مخلصانه توګه ما خپله دنده ترسره کړې وه. درنو کتونکو، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.